سلامونه په دې هیله چې ښه به یاستئ. نن راځو موږ او تاسې په دې باندې په دغه ویډیو کې خبره کوو چې څنګه کولی شو موږ او تاسې د فیسبوک سټوري نه یوه ویډیو را ډاونلوډ کړو. صحیح ده، یو کس ته یې فیسبوک باندې یوه سټوري شیر کړې ده، ویډیو ده، ښه سټوري ده، موږ او تاسې خوښه شوه چې موږ او تاسې هغه ته میسیج کړو چې دا سټوري ماته راولږه. له دې ښه دا ده چې موږ او تاسې په خپله باندې دغه کومه ویډیو چې ده سټوري کړې ده له سټوري څخه دغه ویډیو موږ او تاسې را ډاونلوډ کړو په ډېر زیات اسانۍ سره. زموږ چینل میراج خان سکل در سره سبسکرایب کړئ او هر وخت به نوي تازه ویډیوګانې انشاءالله په دغه چینل کې تاسې ته اپلوډ کوو. د دې دپاره چې تاسې د فیسبوک سټوري ډاونلوډ کړئ، یوه ویډیو د په فیسبوک سټوري باندې اپلوډ شوې ده، نو تاسې به راشئ پلی سټور ته او له پلی سټوره به تاسې یو اپلیکیشن ډاونلوډ کړئ. دلته به تاسې ورته ولیکئ اف بي ډاونلوډر، صحیح ده، یا اف بي ډاونلوډ ورته ولیکئ. یو شی ده چې هر شی تاسې ورته ولیکه دا به تاسې دلته ورته ولیکئ. صحیح شو، دا خو کرکټ شو، زه اف بي ورکړم. صحیح شو، اف بي صحیح شو، دا بل تاسې دلته ولیکئ. چې کله مو ورته ولیکل دلته راځي دا وینئ دغه ویډیو ډاونلوډر فار فیسبوک، صحیح ده، په دې باندې به تاسې کلیک وکړئ. چې کله هم تاسې په دې باندې کلیک وکړه ګورئ دغه اپلیکیشن دی، صحیح ده، دغه اپلیکیشن دی. و دلته زه راځم فیسبوک سټوري ته. فیسبوک سټوري کې ما مطلب یوه ویډیو خوښه شوله او زه غواړم هغه ویډیو را ډاونلوډ کړم. نو دلته مختلفې سټوریانې دي، زه غواړم چې یوه ویډیو مثال په طور سره را ډاونلوډ کړم چې هر ویډیو تاسې مختلفې ویډیوګانې په سټوري کې اپلوډ شوي. زه راځم دغه اپلیکیشن ده، صحیح ده، دغه اپلیکیشن ما را خلاص کړم. چې کله د اپلیکیشن ما را خلاص کړو لومړی له تاسې نه غواړي چې خپل فیسبوک آی ډي لاګین کړئ، صحیح ده، دلته به تاسې په نیکس باندې کلیک کړئ او ډن باندې به کلیک کړئ. په دې ځای کې تاسې نه غواړي چې خپل فیسبوک آی ډي خلاصه کړئ، صحیح، تاسې به خپل ایمیل ورکړئ، خپل پاسورډ به ورکړئ. چې کله تاسې خپل پاسورډ ایمیل ورکړه تاسې سره به فیسبوک آی ډي دلته خلاصه شي، ستاسې فیسبوک اکاونټ په دغه اپلیکیشن کې خلاص شي. دا بهترین اپلیکیشن دی د فیسبوک څخه د ویډیو ډاونلوډ کولو، همدارنګه د سټوري ډاونلوډ کولو. زه راځم اوس دلته مختلفې سټوریانې دي، زه غواړم یوه سټوري ډاونلوډ کړم چې هغه هره سټوري ستاسې خوښوي، تاسې کولی شئ هغه سټوري په اسانۍ سره چې ده ډاونلوډ کړئ، صحیح ده. لکه مثال په طور سره زه دغه سټوري غواړم چې ډاونلوډ کړم، صحیح ده. چې کله دا سټوري باندې ما کلیک وکړه زه په ویډیو باندې کلیک کوم، صحیح شو. چې په ویډیو باندې ما کلیک وکړ اوس دلته ماته چې دا ویډیو ته واچ کړئ که ډاونلوډ کړئ، صحیح، دا لومړي سر کې راځي ډاونلوډ ته. دلته چې که ته غواړې دا ویډیو وګورې که غواړې ډاونلوډ کړې، زه ورته یم زه غواړم دا ډاونلوډ کړم، صحیح ده. په ډاونلوډ باندې مې کلیک وکړ، صحیح شو. زه بیرته راځم ډاونلوډ ځای ته، صحیح شو. دغه ویډیوګانې ما له سټوریانو را ډاونلوډ کړي دي. ګوره دلته به دغه سټوري ویډیو هغه ډاونلوډ شروع شي، صحیح ده. نو چې انټرنیټ دې څومره تیز وي هغومره مې زر کېږي، نو دغه ویډیو به له تاسې سره چې دی ډاونلوډ شي. نو په دغه طریقې سره تاسې کولی شئ چې له فیسبوک سټوري څخه تاسې یوه ویډیو ډاونلوډ کړئ. نو چینل در سره سبسکرایب کړئ، دغسې ښه ویډیوګانې به انشاءالله هر وخت تاسې ته اپلوډ کېږي. ډېره زیاته مننه.